په خیر ښه صحیح صدموکه ده انشاءالله خیراتي ده خدای دې کې ټول جوړ روغ صحتمنده اوسېږئ تېر سوی اختر مو مبارک خدای دې کې یو ښه اختر مو تېر کړی وي دا ساعت چې تاسو وینئ وایي غرونه غرونه افغانستان دی ښایسته درې ته ګورئ ښایسته اوبه دي څه یو ښایسته منظره ده واقعا ډېر یو ښایسته هوا ده دلته څوک چې راغلي دلته بلد دي دا موقعیت په نوم دی ګولایي چهارمغزک نه چې راتېرېږي ځي دوشاخ خوا دا سالنګ لاره ده کابل لاره کابل ته ځي یا کابل خوا نه څوک سمت شمال خوا ته ځي دغه لاره ده نو دا ښایسته سیمه که څوک دې لارې ته دې ساحې ته راځي یعنې سمت شمال ته ځي یا سمت شمال نه کابل ته ځي نو دلته دې حتما یو میله ونیسي ولې ډېره ښایسته فضا ښایسته هوا او ډېره ښایسته شنه شنه ځایونه دي دلته نو دلته کولی شي راسي یو ښایسته میله ونیسي څوک چې بلد دي دوشاخ نه چې راکت اوسئ کابل نه خوا چې راځئ فقط دغه موقعیتو کې دلته اوبه ته تاسو وګورئ فضا ته وګورئ دا شنه غرونه وګورئ واقعا ډېره یو لذت بخشه ده همداسې وړاندې ځو نور ښایسته سیمې د دې لارې به په دې پسرلي موسم کې او یا د دې اوړی سو تقریبا نو اوړي موسم کې تاسو ته به موږ وښیو او موږ به د دې ښایسته هوا نه لذت ویسو او تاسو به ښایسته تصویر له موږ سره اوسېږئ ستاسو ته راغلو دې ساحې ته ډېره یو ښایسته فضا ده داسې یو ښایسته هوا ده د سړي زړه کېږي چې دغه ته کره یو خیمه ووایي او دغه اوړی همدلته تېر کړي اوس دې اوړي کې بلته اوس مخکې باران سو د نورو ځایو کې ګوره عین هوا تر 40 درجې او 40 زیاتره جګه سوې ده خو دلته داسې یو ښایسته یخ هوا ده چې یخ دې کېږي اوبو ته خو بیخي ورکښته کېدی نه سي دا د اوبو ښایسته منظره به هم زه تاسو ته ښکاره کړمه داسې به لاړ شو اوبو کې به کته شو ښه کومه چې کته شو داسې به لاړ شو راځه دا اوبه دومره یخې دي یوه دقیقه درېدلی نه شئ اوه 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 دا څومره او څه ښایسته اوبه دي بیخي پښې مې درد ونیولې پښې مې درد ونیولې ښه کامرامین راځه نو دې چې ته وګورئ دغه دي اوبه راځه دغه دي ښایسته اوبه ته همدلته ودرېږه ښه وای اوبه وینئ اوبه دوستانو دغه د هوا دغه د اوبو دا څه خو د اوبو واورئ د اوبو مستي خو دلته ګورئ دوستانو دا څه خل نو رښتیا ووایئ تاسو هغه دوستان چې موږ په خارج کې ویني داسې یو ښایسته ځای تاسو په خارج کې لیدلی که نه دا په خپل وطن کې داسې یو ځای وګورئ هغه بېل خوند لري دومره یخ هوا ده سړي یخ کېږي دلته نو دې اوبو ته دې خدای په ورخطا کوه یو رقم کړم باید تیږې دا تیږه ده چې ولاکه ژوندی او ډېرې تیزې دی ډېرې یخې دي ډېرې
څه خوند کوي دغه دي اوبه. دا څومره خوندورې اوبه دي دوستانو. واقعا وایي هغه اوبه چې په تیږو کې ځي هغه ډېرې ښې اوبه وي عظمت لپاره خصوصا. بس افغانستان ښایسته ځایونه دي، نور ځایونه به مخکې ځو تاسو ته به یې ښیو. له موږ سره اوسېږئ. راورسېدو بالاخره د تونل خولې ته. تونل څخه تاسو وینئ دا ډېر یو جګ غر ده او د دې لاندې دا تونل چې ډېر سابقه لري. غر لاندې دا تونل تېر سوی ده او څو وخته مخکې مې د ویډیوګانو به تاسو زیات لیدلي چې د دې د جوړښت افتتاح وسوه. په دې هیله چې دا نور سړک هم جوړ سي ولې ځکه زیات خرابه ده. موږ هم ډېر په تکلیفو دلته راورسېدلو. نو ډېر جګ غر ده د دې د تونل آفرین د هغه انجینرانو چې دلته یې کار کړی ده. خو داسې اوازې دي چې بیا بالاخره دې چې کار شروع کېږي او دا کار به ټول له جبل سراج نه تر خنجان و دوشي و ګیلهي پورې دا ژۍ پورې دا سړک به جوړېږي او خدای دې وکړي چې دا خبره رښتیا سي او دا سړک له خیره سره جوړ سي. موږ هم د حکومت نه دا هیله لرو چې دا سړک جوړ کړي ولې ډېر څخته زیات په سختۍ باندې موږ دا لاره تر دجې پورې راغللو. ډېر موټر خراب به سو په لاره کې. نو نن ښه و باران و غونه خاکباد نو چې باران نه وي بیا دلته څخته زیات خاکباد دي. تاسو به د تونل د ساحې تصویر نه خوند واخلئ. موږ هم د تونل نه راکښته شولو. دلته یو موقعیت یو ګرارۍ ده هغه میانه دلته مشهوره ده په نوم د پالان خر یا د خره موړه موږ چې په پښتو کې ورته وایو یادېږي. هغه نه راتېر سولو. دلته کته د ماشینریانې ولاړې وې. داسې ویل کېږي چې دا د تونل څنګ کې چې کوم اوږده ګرارۍ ده دا ولې زښته زیاته خرابه ده دا جوړېږي. نو د دې لپاره چې رفت آمد د موټرو یعنې قطع نسی د تونل کوم موقعیت پورې دا تونل کار جوړ شوی ده که نه. همالته منځ کې یو دروازه ده. دغه دروازې نه به کته دغه تصویر کې څنګه تاسو وینئ داسې به یو سړک راباسي کته دغه پالانې خر لاندې دغه موقعیت کې چې دا دره ډېر تیز شمال هم لري. خدای دې وکړي چې په ژمي کې مشکلات جوړ نه کړي او مخکې له ژمي دا کار دې خلاص شي. نو دلته هم چې نن موږ ولاړ شو ډېر تیز شمال ده او په دې هیله چې له خیر سره دا لاره په خیر سره جوړه شي. ما هم از تونلا راه کمک دشوارتر خلاص شدیم. آمدیم فعلا در شروع ولنگ میگه یک موقعیت که هم طرف جبل سراج گفته همون طرف است. دیگه در این موقعیت ما میبینیم مردم زیاد به میله آمده. یک دره است بسیار یک دره مقبول. مردم زیاد در این موقعیت ما دیدیم. جای مقبول است. طرف های
ولایت دیگه گرم است. اکثریت مردم در سالنگا ما که می آمدیم بسیار مردم خصوصا از قندهار، هلمند و از ولایت جنوبی از ولایت زیاد مردم آمده بود. این در هم که می‌بینیم در موقعش مردم یک میله گرفته. برادر خوب هستی؟ چطور هستی؟ شکر. نام چی است؟ مدثر. مدثر. مدثری اولنگ از دیگه نه؟ اولنگ. خود خانه کجاست؟ خانه پایین‌تر است. تقریبا یک دقیقه هست با پای پیاده کنی. و برام چی یاد میشه اونجا باز؟ اونجا هم نام اولنگ است دیگه. خب او قریه است؟ قریه اولنگ. قریه مولا مرجع دیگه بعد. خب اولنگ کلان است با قریه ما که به نام مولا مرجع یاد میشه. خب اینجا مردم با میله زیاد میان؟ و میله خود تا چند سال نمی آمدن. امسال سال سوم است که طالبا گرفتن. از طرف قندار زیاد میاد میله تا این روزا. خب مردم زیاد در طرف میاد. کار شما چی رقم است؟ خوب است دیگه. از سیزن کار شما دیگه بهار شروع میشه یا از زمستان خوش نمیشه دیگه زیاد شمال خنک میباشه. زمستان هم میشه ما از طرف بهار با خوبتر است مردم به خاطر میله و چیز میآید میشه کار بار ما خوب است. مکتب چطوری؟ مکتب 12 خلاص کردیم مال در چاریکار اینستیتوت. چی میخوای؟ اینستیتوت کامپیوتر ساینس. میری میای چی رقم؟ نه خیر به خاطر رخصتیای عید آمدیم پدرم به خاطر مصروف بود نتونست آمدم ما آمدم در دکان. خب حال دیگه بخیر شنبه دیگه پس سفر از دیگه بودن. بخیر. سال چندمته؟ سال اول است. سال اول است. کام بخش میخوانی گفتی؟ کامپیوتر ساینس. برو خوب بخش است. بخیر یک خلاص که دولتی است دیگه نه؟ دولتی. باز آمادگی بگی یک امتحان اختصاصی میگیره. دو بخیر کامیاب شید 4 سال برات میخوانه. و اگه او هم نشد کوشش کن که فیصدی در 85 بالا باشه باز در پنتونای دیگه هم میتونی که ادامه بدی. اگه از 85 پایین بود باز نمیشه. ان شاء الله کوشش خودم میکنیم که برسیم. چند در فیصدی چند است؟ تا بالا سر اول از دیگه. نمیشه سرار فیصدی از 85 یا از 80 بالا باشه. کوشش خودم میکنیم میبینیم که چی میشه. برو موفق باشیم مدثر جان. بخیر باشید. دوستای موقت میشرم گفتیم با نام اولنگ یاد میشه. دری بسیار مقبول است از کوتلای سالنگا که پایین میشی و بعد از دیگه اولنگ شروع میشه و تو باز پیش میریم دوستا. تصویر حزیرم شما دیدین که مردم در بسیار زیاد آمدن با ما باشید.